بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في الآخرة والأولى. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. محترم ورونو درنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر جمعه کې مو د دعا پر اهمیت باندې پوره بحث کړی وو، او دا مو هم ویلي وه چې دعا د عبادت مغز دی، لکه څنګه چې په صحیح حدیث شریف کې هم دا راغلي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وایي: الدعاء مخ العباده. د ترمذی شریف حدیثو د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ویل: دعا د عبادت مغز دی، د ټول عبادت خلاصه هغه دعا ده. او دا مو هم ویلي وه چې الله جل جلاله مهربانه ذات دی، او کله چې مسلمان هغه ته دواړه لاسونه پورته کړي نو د هغه لاسونه تش نه پرېږدي، یا دعا قبلوي یا ورسه مصیبت تباه کوي، یا دعا آخرت ته ساتي. د مسلمان دعا الله رب العالمین جل جلاله نه ردوي. کله چې یو مسلمان نر یا ښځه الله رب العالمین جل جلاله ته لاسونه د دعا دپاره پورته کړي او د الله رب العالمین جل جلاله څخه غوښتنه وکړي، خواست وکړي، الله رب العالمین جل جلاله مهربانه ذات دی. الله رب العالمین جل جلاله د دغه انسان دا لاسونه تش نه ورردي، یا کم څه چې دغه مسلمان غوښتي دي الله هغه ورته ورکړي، یا د دغه دعا په سبب باندې الله رب العالمین د دغه انسان څخه یو مصیبت تپا کړي، یو مصیبت پر در روانې وي، د دغه دعا په برکت باندې هغه مصیبت الله ځینې دفع کړي. تا به غوښتي یو شی وي، خو د دغه شي په عوض کې به پر تا یو عظیم مصیبت را روان و، الله رب العالمین به هغه شی نه درکړي، خو هغه مصیبت به در څه دفع کړي. ستا دعا دغسې نه ولاړل، یا به داسې وي چې دغه ستا دعا به آخرت ته ساتل سوي. الله رب العالمین به دغه دعا په اعتبار تا خو په دنیا کې یو شی غوښتی و، الله رب العالمین به دغه دنیا په اعتبار تا ته په آخرت کې په جنت کې درجه در لوړه کړي. اوس به ځینې کسان وایي چې ما خو د الله رب العالمین جل جلاله څخه پلانکی حاجت وغوښتی او په تکرار مې وغوښتی، په څو څو واره مې دا غوښتنه د الله څه وکړه چې الله دا حاجت مې رافره کړه، خو زما دا دعا قبوله نه سوله. په ډېرو وارو مې د الله څه خواست کړی، په ډېرو محلو ځایو کې مې د الله څه خواست کړی، په ډېرو حالاتو کې مې د الله څه خواست کړی، په ډېرو زمانو کې مې د الله څه خواست کړی، خو دا دعا مې الله نه ده قبله کړې. که ستا په زړه کې دا شبه راسي. اوس یوه خبره باید یاد وساتو چې د دعا د قبلېدو دپاره شرایط شته. موږ مختم ویله چې دعا عبادت دی، بیا بالخصوص په عبادت کې د عبادت هغه اصل و خلاصه و مغز دی. نو لکه څنګه چې هر عبادت خپل ځان ته آداب لري، شرایط لري، داسې د دعا د قبلېدو دپاره هم ځانګړي آداب او شرایط شته. موږ غواړو چې د دغه دعا هغه آداب او شرایط ته بیان کړو. مثلا یو سړی لمونځ کوي، که چیرې داسې وي چې د سړي بدن پاک نه وي، چې هر څو رکعات لمونځو کې د لمونځ بې اعتباره دی، شرط د لمانځه د لمونځ عبادت تو دا شرط یې نسو پر ځای، یا جامه ناپاکوي یا هغه ځای ناپاکوي، یا د ماپښین لمونځ دی مثلا د ماپښین وخت نه دی کوي، نو خو د لمونځ بې اعتباره دا دعا هم داسې یو عبادت دی، ځان ته شرطونه لري، چې کله دا شرطونه پر ځای سوله هغه دعا بیا الله رب العالمین قبلوي. لکه نور عبادت چې ځان ته شرطونه لري، دعا هم داسې یو عبادت دی ځان ته شرطونه لري، چې کله شرطونه پر ځای سول الله رب العالمین قبلوي. هغه شرطو کې اول شرط دا دی چې ته به پر الله رب العالمین جل جلاله باندې نیک ګمان کوي، او دا به عقیده وي چې الله رب العالمین د زما دعا قبلوي.
د دعا د قبلېدو دپاره دا ضروري ده چې مسلمان باید پر الله رب العالمین باندې نیک ګمان ولري. هغه ذات چې د خیر او شر مالک دی او د خلکو حاجتونه پوره کوي، ته به پر دې عقیده لرې چې الله جل جلاله د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. ته به دا عقیده لرې چې د بندګانو حاجتونه یو الله دی چې پوره کوي، د بل چا په وس کې نه دي. هر انسان که د الله رب العالمین د رحمت او مهربانۍ څخه ناامیده وي او په دې عقیده باندې وي چې دعاګانې کومه ګټه نه لري، نو د داسې شخص دعا بیا نه قبلېږي. ته پر الله باندې نیک ګمان کوې چې الله رب العالمین ما ته خیر پېښوي. ته به دا پر الله باندې به دې عقیده وي چې الله زما دعا نه ردوي، زما دعا قبلوي. ستا به دا عقیده وي چې الله رب العالمین جل جلاله د مسلمان دعا نه ردوي. د مسلمان حاجت چې پوره کوي هغه یوازې الله دی چې پوره کولی شي. یو حدیث قدوسي کې هم راځي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، حدیث مسلم شریف نقل کړی دی، وایي نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې الله رب العالمین جل جلاله ویلي دي: انا عند الظن عبدي وانا معه اذا دعاني. پروردګار عالم جل جلاله وایي زه د خپل بنده د ګمان سره یم چې دی دا ګمان پر ما باندې کوي. چې ته پر الله څنګه ګمان کوي الله هغه شی در سره کوي. چې ستا په زړه کې دا وي چې الله به داسې را سره وکړي، الله دغه شی در سره کوي. انا عند الظن عبدي، الله رب العالمین وایي زه د بنده د ګمان سره یم. بنده څنګه ګمان پر ما کوي زه به هغه شی در سره کوم. نو که تا نیک ګمان پر الله کوي چې الله ماته دا خیر رسي، الله به خیر در ورسي. او که ستا ګمان دا و چې الله به ماته دا مصیبت را پیښ کړي، دا مصیبت به در رسېږي. ستا پر ګمان باندې الله در سره دی. او الله رب العالمین ویل وانا معه اذا دعاني، الله وایي زه د دې بنده سره یم چې دی بنده ما وبولي، چې څنګه زما څه غوښتنه وکړي الله وایي زه ورسره یم، دعا یې قبلوم، دعا یې نه ردوم. نو اول شرط د دعا دا دی چې پر الله باندې نیک ګمان کوي چې الله ماته دا خیر رسي، الله دا زما حاجت پوره کوي، الله دا زما غوښتنه اوري، الله مې دا ضرورت پوره کوي. داسې ګمان پر الله باندې کوي. دا به نه وایي چې زما دعا نه قبلېږي. دا یقین به ساتي چې الله زما دعا قبلوي، نه ردوي. ولې د الله رسول وایي الله رب العالمین وایي زه د بنده پر ګمان یم، چې بنده څنګه ګمان پر ما کوي زه به هغه شی ورسره کوم. موږ ته تجربه ده، بعضې خلک داسې وي دا بدپالي کوي، د شا د خوا غږ پر سیوه کې بیا دې دا سفر نه کوي. د پر الله داسې ګمان که د شا د خوا پر ما غږ اوس ماته دا مشکل جوړېږي، الله دغه مشکل هم ورته جوړ کړي. تر مابین یې تور دیو تیر سوی موږ ته مشکل جوړېږي. خو د پر الله دغسې ګمان یې الله دغسې ورسره وکړي. او که ته کرکه ونه کړې پر الله نیک ګمان وکړې چې هر څه د الله په قدرت کې دي، نه دیګ څه کولی شي، نه د شا ناره څه کولی شي، نه په سفر او په مزل کې سویګی څه کولی شي، دا هېڅ شی نه دي. بیا الله تا ته دا مصیبت نه در پېښوي چې ته څنګه ګمان پر الله کوي الله هغه شی درسره کوي. چې ستا څنګه ګمان پر الله رب العالمین وي الله هغه شی درسره کوي. همداسې بل حدیث کې راځي، راوي د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی، دی وایي رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک ویل ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. د الله څخه داسې خواست وکړئ چې ستاسې یقین پر دې چې الله مو دا خواست قبلوي. د الله څخه دعا وغواړئ په داسې حال کې چې تاسې یقین لرونکي یاست پر قبلېدو د دعا، چې دا دعا الله قبلوي. د الله رسول را ښوولي دي موږ ته ادعوا الله، د الله څخه خواست وکړئ په داسې حال کې د الله څخه خواست وکړئ، داسې عقیده به دې وي چې وانتم موقنون بالاجابه، ستاسې به یقین پر دې وي چې دا دعا مې الله قبلوي. که یې دغسې یقین درلودی، دغسې د عقیده وه الله یې دا دعا قبلوي بیا نه ردوي. ادعوا الله، د الله څخه خواست وکړئ وانتم موقنون بالاجابه، په داسې حال کې ستاسې یقین درلودونکي یاست پر اجابت باندې د دعا چې الله دا دعا قبلوي. چې لاس چې پورته کوي دا به د عقیده وي چې الله دا کم خوا چې زه د الله څخه کوم الله یې نه ردوي، بیا دا دعا الله نه ردوي. دا یو شرط دعا سو چې ته پر الله باندې ګمان کوې، او دا به د عقیده وي چې الله دا زما دعا قبلوي. دلیل د حدیثونه سول. دوم شرط د دعا د پاره دا دی چې دا ستا دعا به د شریعت خلاف نه وي. کومه غوښتنه چې تا کړې هغه به د شریعت خلاف نه وي. کومه غوښتنه چې ته د الله څخه، کوم درخواست چې د الله څخه، دغه ستا کوم څه چې ته د الله څخه غواړې دا به د شریعت خلاف نه وي. دا ستا غوښتنه به د شریعت خلاف نه وي. څوک چې د الله رب العالمین څخه غواړي هغه به داسې شی وي چې هغه به د شریعت خلاف نه وي. لکه داسې دعا چې په هغه کې قطع د وصل رحمي وي، داسې دعا به نه کوي. یو سړی دعا کوي یا الله د دې پلانکي مسلمان سم په زړه کې نفرت راوړه، د دې ورور سم په زړه کې نفرت راوړه، د دې ضرور سم علاقه وشکوه،
داسې دعا به نه کوې چې په هغه دعا کې ته غوښتنه د قطع د وسیلې رحمي کوې. دا دعا الله نه قبلوي. دا په شریعت کې جایز نه ده. یا د الله څخه د دنیا خواست کوې، دنیا ځینې غواړي، خو د دې دپاره یې غواړي چې په دنیا باندې بیا ته ګناه وکړې، ظلمونه وکړې، کبر په وکړې، لویي په وکړې. داسې دعا به نه وي. مال د دې دپاره غواړي د الله څخه چې په هغه باندې ګناهونه وکړي او بې ځایه کارونه په بې ځایه کارو کې مصرف کړي. یا د رب العالمین جل جلاله څخه د ګناه غوښتنه وکړي چې الله ما ته قدرت پر زنا راکړه، العیاذ بالله، یا پر غلا باندې قدرت راکړه، یا پر قتل د مسلمان قدرت راکړه. داسې دعا به نه وي. دوهم شرط دعا دا دی چې دا ستا دعا او غوښتنه به د شریعت خلاف نه وي. په شریعت کې به د هغه شي اجازه وي تا ته چې ته وغواړې. حدیث کې راځي، راوي د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی، د مسلم شریف حدیث دی. وی نبی کریم علیه السلام مبارک ویل لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. همیشه د یو مسلمان دعا الله قبلوي تر هغه وخته پورې چې په دغه دعا باندې د قطع د وسیلې رحمي نه یې غوښتې او یا د ګناه غوښتنه نه یې کړې، د ګناه غوښتنه نه یې کړې، یا قطع د وسیلې رحمي غوښتنه نه یې کړې. نو که د شی تا د الله څه وغوښتې چې هغه په شریعت کې حرام و، هغه دعا دې الله نه قبلوي. لا یزال همیشه یستجاب قبلیږي تر څه وخته پورې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وي ما لم یدعو چې د غوښتنه نه یې کړې باسم د ګناه او قطیعة رحم یا د وصل رحم د قطع کول. بل حدیث کې راځي حضرت اعمش رحمه الله د حضرت عبد الله بن مسعود مبارک څخه نقل کړي. وای حضرت عبد الله بن مسعود مبارک د سهار تر لمانځه وروسته په یو حلقه کې ناست، شاګردان ورسره ناست. کان ابن مسعود جالسا بعد الصبح في حلقه. د سهار تر لمانځه وروسته حضرت عبد الله بن مسعود مبارک ناست، شاګردان پر راګرځېدلي. فقال حضرت عبد الله بن مسعود مبارک ویل انشد الله قاطع الرحیم، زه په خدای قسم ورکوم هغه چاته چې هغه د خپل قریب سره وسیله رحمي قطع کړي وي، هغه ته قسم یږدمه لما قام الا قام عنا. ول دا سړی دې زموږ څخه ولاړ سي. کم سړی چې په دې مجلس کې د خپل قریب سره قطع د وسیله رحمي کړي وي، د خپل ورور سره خبرې بندې کړي وي، احسان یې بند کړي وي، د خپل خور سره خبرې احسان بند کړي وي، د خپل بل قریب سره دا شی بند کړي، ول دا زموږ د مجلس څخه ولاړ سي. فإنا نريد أن ندعو ربنا، ولموږ د دې اراده لرو چې د الله څخه خواست وکړو، د الله څخه غوښتنه وکړو، خپل د حاجات د پر کېدو غوښتنه وکړو. حضرت عبد الله بن مسعود مبارک ویل وابواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم، د اسمان دروازې د هغه چا پر مخ باندې چې هغه قطع د وسیله رحمي کړي هغه بندې دي، هغه دعا نه قبلېږي. نو دا شنې د په اعتبار زموږ دعا مراد سي. ول په خدای قسم ورکوم هغه چاته چې هغه د خپل قریبانو سره وسیله رحمي قطع کړي وي هغه دې زموږ د مجلس څخه ولاړ سي. موږ د دې اراده لرو چې د الله څخه خواست وکړو، د الله څخه غوښتنه وکړو، او د اسمان دروازې د هغه چا پر مخ باندې بندې دي چې هغه د خپل قریب سره قطع کړي، ورور د ورور سره خبره بند کړي، احسان یې بند کړي وي، علاقه او شناخت بند کړي، د خور سره بند کړي، د اکا سره بند کړي، د اکا د زوی سره بند کړي، د زوی سره خپل د زوی سره، زوی د پلار سره، د دې دعا اسمان ته نه رسیږي، د دې دعا نه قبلېږي. نو حضرت عبد الله مسعود کم سړی چې د قریبانو سره احسان قطع کړی وي، د قریبانو سره علاقه قطع کړی وي، هغه زموږ د مجلس څخه ولاړ شي، موږ د الله څخه دعا غواړو، خواست کوو، او دغه چا چې قاطع د وسیله رحمي وي دغه پر مخ د اسمان دروازې بندي، دغه دعا نه قبلېږي. نو ګوره هغه چې قطع د وسیله رحمي کړي دغه په اعتبار د بل دعا له دغه مجلس ته نه قبلېږي، نو دغه به څنګه قبول شي؟ نو دوم شرط دا دی د دعا دپاره چې د شی به د الله څخه نه غواړي چې هغه ګناه وي یا قطع د وسیله رحمي وي. دریم شرط د دعا د قبلېدو دپاره چې زما او ستا دعا نشي رد او الله یې قبوله کړي هغه دا دی چې په دعا کې به تر حد تجاوز نه کوي، په خپل دعا کې به تر حد تجاوز نه کوي، تر اندازې به نه تېرېږي. قرآن کریم کې آیت کریمه دی سورة اعراف 55 آیات، الله رب العالمین فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیه، تاسې د الله څخه خواست وکړئ په ډېرې عاجزۍ باندې او پټ خواست وکړئ، په دعا کې کیغې مه وایئ. ادعو غوښتنه وکړئ د الله رب العالمین څخه په زارۍ عذر باندې، عذر الله ته پیش کړئ، یا الله عجز یم، یا الله بې وسه یم، یا الله د دې مصیبت طاقت نه لرم، خدای د دې فقر و مسکنت طاقت نه لرم،
یا الله د دې مرضی طاقت نه لرم، الله دا رسلی زاری الله ته وکړه. او دغه خواست د الله څخه په پټه سره وکړه. دا پټ خواست د یو چا څه کول دا دلیل د اخلاص دی چې ته دا شی په اخلاص باندې غواړې، په مینه باندې غواړې. بیا الله رب العالمین وایي انه لا يحب المعتدین، بېشکه الله رب العالمین هغه څوک نه خوښوي چې په دعا کې تر حد تجاوز کوي. و تر حد تجاوز په څه معنا؟ د داسې شي دعا کوې چې ته د هغه لایق نه یې، د داسې شي غوښتنه کوې چې ته د هغه لایق نه یې. یا الله ما ته په ورځ د آخرت د نبي درجه راکړه. دا ستا دپاره نه دا درجه، ته په امت کې یې، ته نبي نه یې، نو د شی به نه غواړې چې هغه ستا دپاره لایق نه وي. یا داسې کوې چې یا الله پر پلانکي لعنت وکړه، پر یو مسلمان باندې لعنت ووایه، دا تر حد تجاوز دی. لعنت هغه څه دپاره ګوره، دا لعنت ویل پر مسلمان جایز نه دي، پر مایل مسلمان باندې لعنت ویل پر هغه چا باندې جایز دي چې د هغه یقیني مرګ پر کفر باندې ثابت دي. او د شیطان مرګ یقیني پر کفر باندې دی، نو پر شیطان لعنت ویلی سي. د ابوجهل مرګ پر کفر باندې راغلی دی، نو پر هغه لعنت ویلی سي. د ابولهب مرګ پر کفر باندې راغلی دی، پر هغه لعنت ویلی سي. پر هغه چا لعنت ویلی سي چې د هغه یقیني مرګ پر کفر ثابت دي. لعنت دا معنا چې د الله د رحمت څخه ډیر لرې والی، دا تر حد تجاوز د مسلمان دپاره د دعا باید ونیسي. یا د یو چا دپاره د هلاکت خواست کوي، خدای پلانکی مړ کړ، دا تر حد تجاوز دی، دا دعا الله نه قبلوي. شرط د دعا دا دی چې په دعا کې به تر حد تجاوز نه وي. د هغه چا دپاره د مرګ غوښتنه کوي چې هغه مستحق د دې نه وي چې مرګ ورته وغواړي. یا په دعا کې چغې وایه، نارې دي جوړې کړي په لوړ اواز، خدایه داسې راسره وکړه، خدایه، دا تر حد تجاوز دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیه، تاسو د الله څخه داسې غوښتنه کوئ چې هغه په ډېرې عاجزۍ وي او په کرار اواز باندې وي. چغې مه وهئ، نارې په دعا کې مه وهئ. سپیکر ته ناست لوی کېږي وایه اخ خدایه داسې راسره وکړه، اخ خدایه داسې راسره وکړه. دا دلیل د اخلاص نه دی، دا تر حد تجاوز دی. انه لا يحب المعتدین، بېشکه الله هغه کسان چې په دعا کې تر حد تجاوز کوي دا الله نه خوښوي. بل حدیث کې هم راځي، حضرت ابي نعمه دا وایي چې عبدالله بن مغفل د خپل زوی څخه واورېدل. دا زوی ویل اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها. والخدای زه ستا څخه چې کله جنت داخل سم د جنت پر څه طرف کې یو سپینه ماڼۍ در څخه غواړم، یو سپین تعمیر در څخه غواړم. دا پلار یې ورته ویل عبدالله بن مغفل ولیا بني ای زویکیه سل الله الجنه، د خدای څخه جنت وغواړه، وتعوذ به من النار، د الله څخه پناه د دوزخ وغواړه چې خدای پاکه په تا باندې پناه د دوزخ غواړم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما د الله د رسول اوریدلی دي، یقول د الله رسول ویل انه سيكون في هذه الامه، بشکه ژر دی چې په دې امت کې به داسې کسان وي، قوم به وي یعتدون في الطهور والدعاء، تجاوز به په اوداسه کې کوي. اوداس ګوره هر اندام 3 واره پرېولل دي، کې 4 واره پرېولې، 15 واره پرېولې، دا تجاوز دی، دا نه دی جایز. تر 3 واره باید بالا اندام پرې نه ولسي که نجس نه وي. یو دا چې پر یو ځای نجاست دی، تر هغه وخت به پرېولې چې نجاست لرې کېږي. او دا دی چې ته بیا اودس اودس تازه کوې، مخ 3 واره پرېوله، خوله 3 واره پرېوله، پزه 3 واره پرېوله، لاسونه هر لاس 3 واره پرېوله، پښې 3 واره پرېوله، تر دې به تجاوز نه کوې. که دې 4 واره اندام پرېولي دا تر حد تجاوز د الله دا نه دی خوښ. او همداسې یعتدون فی الدعاء، په دعا کې به تر حد تجاوز کوي. داسې شی به غواړي چې هغه د دپاره نه وي لایق، نه یې په کار شی غواړي. د الله څخه جنت غواړه، دا چې په جنت کې پلانکی تعمیر ما ته راکړه، دا اعتدا په دعا کې ده، دا تجاوز په دعا کې دی. همداسې بل حدیث کې راځي، حضرت ام الدرداء رضی الله عنها وایي وایي ما د خپل خاوند ابو الدرداء څخه واورېدل، یقول دا ویل قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإذا الله رسول صلى الله عليه وصحبه وسلم مبارک ویل ان العبد اذا لعن شيئا، کله چې یو انسان پر بل انسان باندې لعنت وایي، صعدت اللعنة الى السماء، دا د لعنت اسمان ته پورته شي، فتغلق ابواب السماء دونها، د دغه لعنت پر مخ د اسمان دروازې بندې شي، اسمان یې ځان ته نه پرېږدي. ثم تهبط الى الارض، بیا دغه لعنت یې مځکې ته راشوه شي، فتغلق ابوابها دونها، د مځکې دروازې د لعنت پر مخ باندې بندې شي. ثم تاخذ يمينا وشمالا، بیا له څه طرف په چپه طرف ته د لعنت لاړ شي. فاذا لم يجد مساغا، چې کله لار نه کې پیدا پر یوه خوا باندې، رجعت الى الذي لعن، بیا هغه چا ته راځي چې تا لعنت پر ویلی دي. فان كان لذلك اهلا، که هغه د دې لعنت لایق خو هغه دې پر هغه واقع شي.
والا رجعت الى قائلها کاغه لایق د لعنت نو بیرته پرتا راګرځي ته وایه خدای دا پلانکې تباه او برباد خدای هلاک کا دا چې دی ویل دا د ته چې ورله کدی لایق نو پرتا راګرځي بیرته ته به په هغه مصیبت اخته کېږي نو لعنت پر شا باندې مه وایه دا په دعا کې تر حد تجاوز دی لعنت ته هغه چا دپاره ویل کېږي چې هغه یقیني مرګ پر کفر ثابت وي چې یا به پر کفر مري په قرآني آیات نبوي حدیث ثابته وي یا پر کفر باندې مړ سوی وي د هغه چا په حق لعنت ویل کېدلی شي د بل چا په حق نشي ویل کېدلی خصوصي دا شي ویلی شي چې لعنت الله علی الکاذبین پر دروغجنانو د الله لعنت ماین یې نه کړي چې پلان کوي لعنت الله علی الظالمین په دې ظالمانو کې خامخا کاذبین کې دي څوک چې هغه د لایق د لعنت وي که مشکل نشته تخصیص به نه ورکوي چې پر پلان کې خدای لعنت که دا لعنت ووایه د اسمان ته ځي د اسمان دروازې بندې شي مځکې ته راځي د مځکې دروازې بندې شي چپه او رسه طرف ته ځي بیرته راځي هغه چا ته چې د لعنت پر ویلی دي که هغه لایق و پر هغه راځي که نو بیرته پرده راګرځي نو دریم شرط دعا د قبول دپاره دا دی چې تر حد به تجاوز نه یې پکښې د شی به غواړي چې هغه ستا لایق څلورم شرط د دعا د قبلېدو دپاره چې ستا دعا الله قبوله کړي د حرامو د خوړلو څخه د حرام شي د څښلو څخه د حرام شي د اغوستلو څخه به ځان ساتي نه به حرام خورې نه به حرام څښې نه به حرام اغوندې چې د دغه درو څخه دې ځان خلاص کړي ستا دعا بیا الله قبلوي که دې حرام خوړل الله دې دعا نه قبلوي که دې حرام څښل الله دې دعا نه قبلوي که دې حرام اغوستل ستا جامه په حرامو پیسو باندې وه الله دې دعا نه قبلوي نو څلورم شرط د دعا د قبول دپاره دا دی چې د حرام د خوړلو څخه د حرامو د څښلو څخه د حرامو د اغوستلو څخه به ځان ساتي د دعا د قبلېدو لپاره بل شرط دا دی چې د دعا غوښتونکي به د ګناهونو څخه توبه وباسي د حرامو د خوړلو د حرامو د څښلو د حرامو د اغوستلو څخه به ځان ساتي ځکه د چا په نس کې چې حرام وي یا یې څښل حرام وي یا یې په غاړه داسې جامه وي چې هغه د حرام پیسو وي دا شخص دعا الله نه قبلوي د حرامو خوړل لکه د سود شي د سود په پیسو باندې شی رانیوي خورې یا یې څښې یا یې اغوندې د رشوت خوړل دي د غلا د مال خوړل دي د یتیم مال خوړل دي د پردي مال په ناحقه باندې خوړل دي په شریعت کې د حرام شوي حیوان خوړل د حیوان غوښې خوړل چې هغه شریعت ستا دپاره دغه خوراک حرام کړی وي نو حرام شی چې په نس کې وي د هغه چا دعا الله نه قبلوي حرامه جامه چې پر بدن وي د دې چا دعا الله نه قبلوي شراب یو سړی څښي د غصب سوی شو د اوبو څښل په زور دی چا څه اوبه راګرځول سوي د دې څښل چې کله څوک یې وچشي نستې ولاړ شي د دعا الله نه قبلوي مخدره مواد دي چرس دي روین دي څوک چې داسې کړي دغه دعا الله نه قبلوي د حرام اغوستل لکه د غلا لباس د غصب سوي لباس چې یو چا په زور اخیستی وي د ورېښمو د جامې اغوستل د نر دپاره هغه لباس چې د ښځو دپاره یې چې نر یې واغوندي د نر دعا نه قبلېږي کم لباس چې د نر دپاره وي د نر پر کم لباس چې ښځه واغوندي د ښځې دعا الله نه قبلوي دا ټول حرام دي حدیث کې راځي راوي د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی وی رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم مبارک ویل وعظ کی بیان کی نصیحت کی خلق ناس کی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ویل یا ایها الناس ای انسانانو ان الله طیب الله طیب دی د هر عیب او نقص پاک دی الله لا يقبل الا طيبا الله چې قبلیم طیب پاک شي قبلی دا الله رسول دا ول ایها الناس ای انسانانو الله طیب دی د هر عیب او د نقص خلاص دی نو چې قبلیم الله هغه طیب شي قبلی وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین الله مؤمنان په هغه څه باندې امر کړي چې انبیا یې امر کړي هغه څه مؤمنان ته دغه څه امر کړی دی چې دغه څه امر یې انبیاو ته کړی دی الله رب العالمین څنګه امر کړی رسولان ته یا ایها الرسول ای رسولانو کلوا من طیبات تش خوراک د حلال شي کوي د طیب شي کوي واعملوا صالحا او تش عمل صالح نیک اعمال کوي انی بما تعملون علیم الله وی پغه چې تش عمل کوي زه خبر یم دا رسولان ته دا خبره کړې دا خبره مؤمنان ته کړې ده الله رب العالمین ویلي دي سوره بقره اول خو سوره مؤمنون سوره بقره کې مؤمنان ته ویلي یا ایها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم تش خوراک دغه څه کوي چې پاک دي کم امر چې انبیاء ته کړی هغه مؤمنان ته کړی بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ویله ثم ذكر رجل یو سړی یاد کړي یتویل سفر ور سفر باندې تللی دی سره روان دي حرم ته ځي
مکې مکرمې ته ځي، اشعث وي، ببر سری وي، اکبر په دوړو لړلی وي، یمد یدیه د الله رسول دا سړی هلته په حرم کې لاسونه یې اوږده نیولي دعا کوي، یمد یدیه الی السما، لاسونه اسمان ته پورته کړي، څه وایي یا ربي یا ربي، یا الله دا شی راکړه، یا الله دا شی راکړه، یا الله دا شی، غوښتنې د الله څه کوي. خو څه وي، ومطعمه حرام، د ده خوراکه حرام وي، ومشربه حرام، د څښلو شی حرام وي، وملبسه حرام، جامه د حرام اغوستې وي، وغذي بالحرام، د ده بدن نشء و نما په حرامو باندې کړی وي. د الله رسول فأنا یستجاب له الدعاء، د دې دعا به الله څنګه قبوله کړي. دا اوږد سفر یې کړی دی، په تکلیف خواري یې ځان رسولی دی، په دوړو په ګرځو لړلی دی، ببر سر خیرن سر یې دی، لاسونه یې الله ته پورته کړي د الله څخه خواستنو کې، یا ربي یا ربي یا ربي، دا دعاوې کوي، د الله څخه غوښتنې کوي. د الله رسول دې سړي خوراکه حرام وي، د څښل شی حرام وي، جامه یې حرام وي، نو دې دعا به الله څنګه قبوله کړي؟ فأنا یستجاب لذلک، دې دپاره به څنګه دا دعا قبوله شي؟ دا دعا الله نه قبوله. بل روایت کې راځي، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي، تولیت هذه الآیات عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله د رسول په مخ کې د آیات یو چا تلاوت، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای انسانانو ته چې هغه څه خورئ چې حلال طیب یې هغه خورئ، د مځکې باندې کوم شی چې حلال وي دپاره طیب یې هغه خورئ. فقام سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، د الله د رسول جل قدر صحابي دی، سپه سالار د اسلام دی، اکثره فتح د ایران د پر لاس راغلی دی. فقال یا رسول الله، حضرت سعد وای ای د الله رسوله، ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوات، ته د خدای خواست وکړه چې زه مستجاب الدعوات سم، چاره دعا کوم الله یې نه ردوي. حضرت سعد و نبی کریم علیه السلام ته وایي د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات سم، چې کومه دعا وکړم الله یې نه کړي رد، بس یې قبلوي. فقال له النبي صلی الله علیه وسلم، د الله رسول ورته ویل، یا سعد اکب مطعمک، اکب شکه مطعم، خپل خوراکه دې حلاله که، تکون مستجاب الدعوه، ته بس مستجاب الدعوات چې حلال خورا، دعا دې بس الله نه ردوي. که یو سړی غواړي چې زه مستجاب الدعوات سم، زما دعا الله نه کړي رد، هغه دې حلال مال خوري، د حرامو دې ځان وساتي. د الله رسول سعد ته وایي، یا سعد اکب مطعمک تکون مستجاب الدعوه، ته خپل خوراکه حلاله که، ته به مستجاب الدعوات چې الله به ستا دعا دې نه ردوي. بیا نبی کریم علیه السلام مبارک ویل، والذي زما یو القسم په هغه الله چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم بیده دی، چې د هغه په قدرت کې د ولزما روح دی علیه السلام، زما قسم په هغه الله وي، ان العبد، یو بنده د الله لا یقذف اللقمه الحرام فی جوفه، یو انسان د خپل نفس ته د حرام یو ګوله وراشي، ما يتقبل منه عمل 40 یوما، 40 ورځې الله یو نیک عمل نه قبلي. د الله رسول والذي نفس محمد بیده، و زما قسم په هغه الله چې نفس د محمد دغه په لاس کې دی، ان العبد لا يقذف اللقمه الحرام، یو حرام ګوله بنده خپل نفس ته وراشي، ما يتقبل منه عمل 40 یوما، د 40 ورځو عمل الله نه قبلي، نه دی الله المنځ قبلي، نه دی الله روژه قبلي، نه دی الله ذکر قبلي. او بیا د الله رسول ویل، و ايما عبد، هر بنده د الله نبت لحمه من السحت، چې د هغه د غوښو نشو نما د هغه غټوالي په حرامو راغلی وي، او د ربا په مال راغلی، فالنار اولاد به، دا دوزخ لایق دی چې د دوزخ ته ولاړ شي. فالنار دوزخ دا اولاد به په د سره. معجم الاوسط هم دا حدیث نقل کړی، تلخیص الحبیر هم نقل کړی دی. نو د الله رسول حضرت سعد ول، که ته غواړي چې مستجاب الدعوات شي، حلال خوره، حلال اغونده، حلال شه، بس په دعا الله نه ردوي. او د الله رسول قسم واخیستی چې زما دې د الله په ذات قسم وي چې د چا نسته یو حرامه ګوله ورله، 40 ورځې الله دغه عمل نه قبلوي. او کم بدن چې هغه په حرامو غټ سوی، هغه د دوزخ لایق دی، چې هغه دوزخ ته ولاړ شي. پنځم شرط دعا د قبلې لپاره حضور قلبي غواړي. دا ضروري ده چې کله یو څوک د الله څخه کومه دعا او کوم څه غواړي، د دعا غوښتلو پر وخت به حضور قلبي لري. په داسې حالت کې د دعا نه غواړي چې زړه یې غافل وي، په بل شي کې زړه مالک. د دعا پر وخت باید عاجزي وکړي، خشوع وکړي، تواضع مختاره کړي. الله رب العالمین هم ویلي، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، په عاجزي باندې الله څخه خواست کوي، په پټه باندې الله څخه خواست کوي. نو پنځم شرط دا دی چې دعا به په قلب لاهي باندې نه وي، په غافل زړه به د الله څخه خواست نه غواړي، په کمال حضور او توجه به د الله څخه غوښتنه کوي. دا دعا چې کوي په وخت کې دعا به تمام فکر د الله طرف ته وي. حدیث کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم بارک وایي، واعلموا، تاسو په دې باندې پوه شئ چې ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ،
ته په دې پوه سې بېشکه الله رب العالمین نه قبلوي دعا د هغه زړه چې هغه غافله وي لاهي بې پروا وي لاس یې پورته کړی او لاس یې نیولی په بل ځان ګوري فکر یې بل ځای دعا کوي دا دعا الله نه قبلوي دا الله رسول اعلموا پوه سئ په دې باندې ان الله بېشکه الله لا یستجیب نه قبلوي دعا من قلب د هغه زړه څخه چې هغه غافل وي او لاهي بې پروا وي حضور یې نه وي برابر دا دعا الله نه قبلوي حضرت عمر فاروق مبارک به ویل اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء ورزه دا غم نه دی رباني چې زما دعا به قبول شي که به نه شي قبوله پر ما باندې دغه غم پروت دی چې دا زما دعا په حضور قلبي وکه نه وه په دغه کې زه غمجن یم یعنی زه په دې کې کوشش نه کوم چې زما دعا به قبول شي که به نه کوشش په دې کوم چې زما حضور برابر دی که نه دی برابر شپږم شرط د دعا دپاره د دعا په اجابت کې به عجله نه کوي تلوار به نه کوي چې دعا مې وکړه ولې نه سوه قبوله یوه هفته کېږي د الله څخه خواستونه کوم یوه میاشت کېږي دا مې دعا مې ولې نه سوه قبوله ځینې کسان داسې وي چې یو ځل دعا وکړي او کله چې دعا ژر قبوله نه شي نو دعا باره پرېږدي باره خواستونه نه کوي د الله څخه د دعا د قبلېدو د شرطو څخه یو شرط دا دی چې دعا په قبلېدو کې به سړی عجله او تلوار نه کوي حدیث کې راځي راوي د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قال ویل یستجاب لاحدکم ما لم یعجل د مسلمان دعا قبلې تر وخت تلوار یې نه کړی څنګه تلوار یقول دعوت فلم یستجب لی ډیر خواستونه مې وکړه الله مې دعا نه قبول باره نه کوي تلوار به نه کوي بل حدیث کې راځي لا یزال یستجاب للعبد همیشه د بنده دعا الله نه ردی قبلېږي ما لم یدعو باثم او قطيعه رحم ما لم یستعجل چې دعا د ګناه نه وکړي یا د وصل رحمي د قطع نه وکړي یا تلوار په ګناه په دعا کې نه وکړي تلوار په دې معنی چې نو وجه نه سو قبول به ژر قبول شي لا لقد رحم الله لكل مرقات وای موسی علیه السلام مبارک د فرعون د هلاک خواست وکړي 40 کاله بعد دعا قبول شو 40 کاله بعد فرعون غرق شو دعا په اجابت کې به تلوار نه کوي چې ما خو دعا وکړه دا ولې نه سو قبول الله قبلي خو یو شی دی یا به کم شی چې تا د الله څخه غوښتي الله به هغه شی درکړي کم شی چې تا د الله څخه غوښتي هغه شی به الله درکړي یا به دا ستا د دعا په اعتبار پر تا باندې چې مصیبت را روان و هغه به الله در صدا پاکي یا به داسې چې دغه دعا په اعتبار به ستا درجه په جنت کې لوړه شي دعا دی الله نه ردی ستا دعا الله قبلي دا شرایط دعا یو ادب خلاصه درته وایم دا دعا د قبلېدو یو ادب زده کړئ چې دعا مختبه پر الله حمد وایا او پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود وایا دعا چې کله ختم کړه د الله پر رسول بیا درود وایا ولې حضرت علی مبارک وايي كل دعاء محجوب عن السماء هر دعا د انسان اسمان ته نه خېږي قبول ته نه رسېږي حتى يصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تر وخت پر د الله پر رسول دغه پر اولاد باندې درود نه ویل نو د دعا د آداب سیو ادب د چې تر دعا مخته د الله حمد وایا پر علی السلام درود وایا تر دعا ورستم پر علی السلام درود وایا نو دغه دعا به الله قبلوي ولې الله ډیر مهربان الله دی درود پر علی السلام خو الله قبلوي نو الله د شنه کې چې دعا سر کم درود دی ورستم درود هغه الله قبول کې ما باندې پریږي تانه کې خامخا به ست دعا قبلي شي دا ادب دی ادبونه ډیر خو وخت ما وخت دی الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي صدق رسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم من أراد بنا وبأهلنا وأولادنا ونظامنا ومرائنا ومجاهدينا شرا وكفرا فاشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرا اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيها وشر ما بعدها وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين.